السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت کلي به مو کتن وي. په یوه نوي ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې غواړم چې د حاملتوب یا بلاربښت نښې تاسو ته وښیم. درنو دوستانو، یوه یادونه کوم چې زموږ چینل د نور ښه معلوماتو لپاره درسره سبسکرایب کړئ. کله چې ښځه حامله شي، دغه لاندې نښې پکې ورو ورو راڅرګندېږي. اول، د ښځې زړه راجګېږي یا نښۍ ورځي. دوهم، ښځې ته ځان سست او ناروغه ښکاري او ښځې بند شي. دریمه میاشت کې لږ څه خېټه را پیدا شي. څلورم، پر څلورمه او پنځمه میاشت ښځې د جنین په خوځښت پوهېږي. پنځم، د ښځې تیونه راغوټېږي، شیدې پکې را پیدا کېږي او سرونه یې تورواله پیدا کوي. شپږم، ځینې وخت د ښځې د پښو رګونه پړسېږي. اووم، ځینې مهال حاملې ښځې د زړه سوي شکایت پیدا کوي. اتم، ښځه ډېره ژر ستړې کېږي. د حاملتوب په وروستیو وختونو کې حامله ته تشه میتیازه ډېرې ژر ورځي. دوستانو، په وروستیو کې یادونه کوم چې زموږ چینل د نورو ښه معلوماتو لپاره درسره سبسکرایب کړئ.